په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، رباب چې دلته کېږدي نو په خپله به ټنګېږي. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند د خوږو نه د ژوند د خوشحالو نه به خوندونه او مزې اخلئ. کتونکو څنګه چې مونږ یوه سلسله شروع کړې وه او د دې سیمې د دې خاورې تکړه ځوانان چې دي نو د هغوی سره انټرویو کړو، چاله چې خدای پاک سن صلاحیت ورکړی دی. نو د دغه ملګرو سره د انټرویو یو سلسله مو شروع کړې وه او خوشحاله یم چې خلکو هم دغه سلسله ډېره زیاته خوښه کړه او بار بار دغه فرمایشونه به راتلل، دغه کمنټس به کېدل چې داسې د نورو تکړه تکړه ځوانانو سره هم تاسو چې دی نو انټرویو وکړئ. بیا خاص کر د علي تنها په هکله هم ډېر زیات کمنټس راغلي او بار بار به دغه غوښتنه کېده چې هغوی راوغواړئ او د هغوی سره تاسو انټرویو وکړئ، د هغوی د ژوند په هکله باندې او د هغوی د صلاحیتونو په هکله باندې خبرې اترې د هغوی سره وکړئ. نو خوشحاله یم چې علي تنها راغلی دی او وخت یې راله راکړو په دغه مصروفه وختونو کې چې دی مونږ له خپل وخت راکړی دی. علي تنها د ناګمان یو سره تعلق ساتي او ډېر تکړه ملګری دی، صحافي دی، جرنالست دی او الله پاک ورته ډېر ښه اواز هم ورکړی دی او د دې سره سره نور هم بې شمېره صلاحیتونه چې دي نو هغوی لري. د هغوی سره به لږ شان د هغوی د ژوند په هکله خبرې کوو، بیا ورسره منځ منځ کې د هغوی نه زمزمه هم اورو. علي تنها پروګرام کې تاسو ته په خیر علي او ستړي مه شئ وایو. ډېر زیاته مننه سکندر ورور، تاسو نه ډېره مننه کوم چې زه مو د خپل چینل جوګه وګرځولم، د دغه چینل جوګه مو وګڼلم او ما غوندې انپړه انسان له هم تاسو وخت ورکړ، تاسو په دغه شیشه باندې راوستو، ډېره مننه کوم ستاسو. څنګه علي تنها ما خو کتونکو ته ووایي چې علي تنها خو علي یوسفزی او علي تنها دا یو شخصیت دی او که نه جدا جدا؟ نه جي، دا خو یو خو چونکې زما تخلص د 2015 نه علي تنها و. بیا چې کله ما د ښو خلکو سره کېناستم، چونکې زه به دا ووایم چې تعلیم خو زما شته نه، نو هغوی ماته دغه مشوره راکړه چې تنها صرف یو الله دی، انسان کله نه شي تنها کېدی. نو بیا د هغې نه بس ما ویل چې اصل زموږ ژبه چې دا یوسفزی ده، نو ما یې وویل چې زه تنها بدل کړم او یوسفزی کړم. نو ما په دې وجه باندې خپل تخلص علي خپل نوم چې کوم دی زما چې مورنۍ مور له کوم نوم ایښی دی هغه علي دی او بیا زما تخلص چې کوم دی نو هغه یوسفزی دی. ښه، دا راته ووایه چې تخلص مو کېښی دی، شعر و شاعري کوئ او که نه؟ بلکل، شعر و شاعري د 2019 نه شعر و شاعري کې. نو څومره شاعري مو کړې ده؟ یاره تقریبا د کتاب لیک راسره برابر دی، مواد راسره برابر دی. کتاب مې هم چاپ کړی و، په کمپوزنګ کې لږ شانتې مسله راغلې وه، نو بیا واپس شو او اوسګار ورته لاړه شو، بیا چې چاپ کوم انشاءالله مارکیټ ته به زر راشي. نو څنګه کتونکو ته به څه وایي چې د علي تنها کتاب نوم دې ولې خوښ کړی دی او که نه؟ او څومره وخت کې به تقریبا کال به غواړي، نیم کال یا څومره وخت کې به راځي؟ یاره انشاءالله زه کوشش کوم چې د لوکي اختر له راشي د هغې نوم ما نیمګړې مینې ایښی دی. نیمګړې مینه په دې په شا څه قصه وه؟ بس د دې په شا چې کوم رازونه دي نو هغه ډېر زیات قصه ډېره لویه ده. که زه وایم نو تقریبا د ګنټې نه به هم دا ریکارډینګ اوري، خو اصل کې دا شاعري د دې سره لازمي ده مینه بېوفایي دا ورسره تړلې دي چې کله په مینه کې بېوفایي نه شوې نو انسان نشي شاعر کېدی. زما په خیال باندې نو ستاسو نه به په ترنم کې هم څه اورو، هغه به وروسته توغځم که د خپل کلام څه نمونه چې ده نو هغه زموږ د کتونکو ته ووایې نو خوند به وکړي. بلکل، یو غزل داسې دی چې تا چېرته په ټول عمر کې چا پسې ژړلي دي، تا چېرته په ټول عمر کې چا پسې ژړلي دي، دې جنۍ ته ووایه تا ما پسې ژړلي دي. او دومره خو ماشوم چېرته په مور پسې هم نه ژاړي، دومره خو ماشوم چېرته په مور پسې هم نه ژاړي، څومره چې ما ستا مینه کې تا پسې ژړلي، څومره چې ما ستا مینه تا پسې ژړلي. او دا چې سترغلي پې پړسېدلي دي ظاهره ده، دا چې سترغلي پې پړسېدلي دي ظاهره ده، دې وني هر وخت یې اشنا پسې ژړلي. او څومره موده ستانه چې جدا علي ما تېره کړه، څومره موده ستانه چې جدا علي ما تېره کړه، ما په هر یو وخت کې ستا ښکلا پسې ژړلي.
ډېر دي داسې تقریبا چې 2-3 میاشتې شوې چې هغه کتاب چې کوم ما چاپ کړی دی هغه کمپوز کړی راته ما هغې ته بیخي توجه نه ده کړې نه مې راغستی دی او نه مې لوستی دی نو هغه شعرونه رانه ډېر زیات په هغې کې هېر شوي وو. الله دې وکړي چې زر دغه کتاب مارکیټ ته راشي. کتونکو د علي یوسفزی دغه شعرونه تاسو واورېدل او تاسو ته به دا هم وایم چې علي صحافت د دنیا سره هم تعلق ساتي او د دې سره سره ولا الله تعالی ډېر خواص هم ورکړی دی او دغه بریکینګ نیوز ورته وایم او کنه که ستاسو اجازه وي نه هغه خفیه ساتئ. نه بالکل ورته نو خبره مې دا کول چې د علي یوسفزی سندره چې ده نو هغه هم را روانه ده انشاءالله وړوکي اختر ته چې دی د دوی ټپې دي هغه ویلې شوي دي ریکارډینګ شوی دی او ډېر زر ده چې اختر ته وړوکي اختر ته دغه ټپې هم راشي نو په تمه به مونږ هم یو او څنګه د دوی خوږ اواز دی ښکلی اواز ولا الله تعالی ورکړی دی نو په کتونکو او کوم اورېدونکي چې دي نو هغوی ته به یې پیرزو کوي. ښه علي څه ته وایې په دغې هکله باندې او بیا به ستاسو نه څه ترنم اورو. نو ټپې خو انشاءالله زما ټپې دي یو سندره ده ټپې مې د یو ښه سندرغاړي سره دي چې نوم به دی وکړي زه په لاس کې اوسم. بالکل نو ما ورته یو ځل کال باندې ویلي چې ما سره به ټپې ریکارډ کوي نو هغه ما ته غاړه ایښې ده بیا خو انسان په یو حال نه وي زموږ ملګری دی ګوره که څه وي نو سفارش مننه. نو مطلب مې دا دی چې هسې نه چې هغه څه وجوهات راشي د هغې لکه بله وروستو چې رانه نو هسې نه چې زه اوس نوم واخلم بیا ملګري چې تاسو خو پکې نشته نو زه به کوشش کوم انشاءالله چې ځان سره یې پکې ضرور واخلم او یو مې سندره ده ځان له هم را روانه ده ټپې هم دي نو هغه به انشاءالله د ستاسو د چینل سکندر حیات چینل چې کوم دی نو د هغې نه به اپلوډ کېږي او وړوکي اختر به انشاءالله. ډېره زیاته مننه چې تاسو دغه پیرزو کوئ په مونږ باندې او انشاءالله مونږ به هم په تمه یو کتونکي او اورېدونکي چې دي نو هغوی به هم په تمه یي. ښه علي یوسفزی څه ترنم کې ځایم کړ اول راته ښکلې شانتې سندره زمزمه کوي غزل وي او په ترنم کې راته زمزمه کوي د خپلې خوښې شاعري او بیا به د هغې نه پس به وروسته بیا ټپې ووایي. سندره به د ارشدجان شاهکار صاحب یو غزل دی هغه زمزمه کومه. ارشدجان شاهکار صاحب د چارسدي د سیمې یو ډېر ښه شاعر دی د هغه سندره به زمزمه کوم بیا به د هغې نه پس درې ټپې ووایم. داسې دی چې کار صاحب وایي چې موسم خمار خمار جانان جانان دے او تزی موسم خمار خمار جانان جانان دے او تزی تیار دا خوشی لار دا باران دے او تزی باران دے او تزی تیار دا خوشی لار دا باران دے او تزی باران دے او تزی پلار در نسو کو نکڑی تپو زما دہان تپو زما دہان پلار در نسو کو نکڑی تپو زما دہان تپو زما دہان پلاس کدھر سرا زما گریوان دے پلاس کدھر سرا زما گریوان دے او تزی تیار دا خوشی لار دا باران دے او تزی باران دے او تزی استایات شتاوی گرزو بشڑ شمو کے اوزے شڑ شمو کی اوزے شڑ شم سے فرمانس کر رہے ہیں استایات شتاوی گرزو بشڑ شمو کے اوزے شڑ شمو کی اوزے سپرلے خلا پلار کرا روان دے او تزی سپرلے خلا پلار کرا روان دے او تزی تیار دا خوشی لار دا باران دے او تزی باران دے او تزی
मौसम खुमार खुमार जाना जाना दे ओ तजे तो दे टपी गो बची दखपल लास में बदनाम कड़े हो तज बतले माँ बदियो निवल्ला सुना दकालो डका पेरा प्रियुजा कदाशना देसन कदन विरूपशिना ओ प्यारा न देखा रे वाड़ा जद पौर द जुदाए से जले यमा ओ मखदद यो मिलियन रुपो दे कमसल खुए दिद पैसे न दे मयना राश पजड़ में गुते के दा पता बैलले औजड़ में जेल नाराजिना ओ पजड़ दिच दिरा तवाया न बदा वक्त वे न बविदा खामुना ओ बस्ते पद गिज़े परीदा डेर मिसरे दा सड़ी गम सेवा कविना حوزه درکوایم چې د نیمې شپې سندرې خوند کړي څوک به مین وي چا په یاد نو ټپو باندې زیم چې څوک نه ستړي کېږي او بیا ستاسو ترنم نو خوند یې وکړو زه مې یو څو ټپې خیر دی نورې وکړې بالکل او په واده کړې مین ماشې بلبی خوخوی ستا بحثی زړه ساتینا او پکوی دن کړه مین ماشه تب ولاړی او بلبی سره ډوله کیړینا او کله بزان باندې راوران کړم مړ په ځان کړم چې تا بل څوک د وینا او د نیمش په سندرې خون کړې چاته چې مور نارې وهي غدي زنا او کستا رضا فز بلار شم زما بیبي بما تو خانا استوینا او ستا یاران د جولا ټال دے بمامولی سلے اوشلگی لڑنا بس ډېر ښکلی ډېر زبردست وی جانانا لږ لږ رانه هېر وي کم ځواني مرګ شپېلۍ وهي رایاد کړل نو ټپه ژوند دی او مونږ هم کله کله چې دی نو دغه کوو بالکل سندره او شاعر وایي چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هېڅ د ژوند خبر نه وي نو بالکل د سندره پښتونخوا د تل آباد وي سایله د ګلونو سرغاړې بالکل نو دا سیمه داسې ده چې ما سټارټ کې یو شعر ویلو چې په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب چې دلته کېږدي نو په خپله بدلېږي پښتونخوا خاوره داسې ده چې هر سړی هر ځوان شاعر دی هر ځوان مین دی او ښه اوازونه لري ښه علي یوسف زه ډېرې زیاته مننه کوم چې وخت یې راکړو او دا ښکلې زمزمه دې راته وکړه زه خو زما خو زړه غواړي چې څه بل زمزمه هم راته وکړي خو چونکې ستاسو خپل مصروفیات ومي او هغه به بیا بل ټایم انشاءالله کتونکو سره واده کوو انشاءالله بیا به په بل یو پروګرام کې د دوی سره ټپې وي یا سندرې بیا به ترې کاټو آخر کې به څه پیغام ورکوئ څه به وایئ آخر کې به زه دا وایم چې په مختلفو چینل چې زما کله ویډیو اپلوډ شي نو په هغې کې به دا زموږ خیال دی چې کوم دي زه به صرف جنکۍ یادې کوم چې ډېر کمنټس پکې کوي چې علي تنها د کوم ځای دی او څه جاب کوي
نو زه به صرف دغه وایم چې الحمدلله ما واده کړی دی او زما یو ولور هم ده او لکه هغه خویندو ته وایم کوم چې زما موبایل نمبر غواړي نو چونکې زما د موبایل خو زما سره شته خو زه موبایل نه یوز کوم زما سره په کور کې هم وای فای لګېدلی یا که ستاسو سټوډیو ته راشي دلته وای فای وي تاسو کوډ راکړي نو زه بالکل نه استعمالوم په موبایل کې نو خویندو ته وایم چې که چېرې تاسو زما سره څه کار وي یا خبره زما سره شیر کول غواړئ نو بالکل په کمنټس کې خبره کوئ ستاسو مسایل وي نو بالکل هغه به که زما نه کېږي نو زه به پوره کوم او په باقي چې څومره دي نو زما خویندې دي څومره میندې خویندې چې دي تورسلې دي څومره چې هم پرې پښتونخوا کې دي یا د هېواد نورو هېوادونو کې دا ټولې زما میندې خویندې دي او واده چې کوم دی نو هغه الحمدلله زما په خوښه باندې شوی دی دا خبرې به تاسو نه کوئ ځکه چې دا ډېر ضروري دي زما خیال وي په هر یو کله چې زما ویډیوز اپلوډ شي نو مختلف او بیا یو جینۍ ده عایشه تنها په نوم باندې هغه کمنټس کې یو باغ کې رنګ خبره کې چې تنها کبرجن دی او غرور دی او چاله ریپلی نه ورکوي نو زه به دغه خبرو کوم چې بالکل زه د خاورو جوړ یم ما کې تکبر نشته ما کې غرور نشته خو چونکې تاسو زما خور یې ستاسو په شان زما هم تور سره په کور کې ناسته ده تاسو څه مسایل وي یا تاسو څه خبره اتره وي نو بالکل ما ته په کمنټس کې کولی شئ او زه د هرې ویډیوز په کوم چینل کې چې هم زما اپلوډ کېږي په یو شمېر چینلو کې زما ویډیوز اپلوډ کېږي د هغې کمنټس وخت په باندې زه ګورم او عایشه پکې لازمي کمنټس کوي او بالکل د خبرې کوي نو زما د موبایل ما سره بالکل شته زه به تاسو ته هم ښایم خو په دې کې ما سره سیم نشته زه سیم نه یوز کوم ما سره وای فای ده انټرنیټ زه په هغې باندې یوز کوم نو د موبایل نمبر تاسو ته نشي میلاوېدی او که څه خبره اتره وي نو زما لایق څه خدمات وي او زما نه کېږي نو بالکل به درسره ولاړ یم شانه به شانه درسره ولاړ یم او په کمنټس کې راته ویلی شي بس دغه خواهش لرم په زړه کې همدغه پیغام هم لرم چې مینه وشیندئ مینه خوره کوي ژوند مختصر دی مرګ کله راځي دا چا ته پته نه لګي او غرور تکبر دا د هغه سره ښایي د باچا سره دا زموږ سره نه ښایي نو د خپل څادر سره خپې غځول پکار دي څومره چې هم وس د چا سره کېږي د چا نه څه ښېګړه کېږي نو بل انسان ته خیر ورکړي که انسان د چا سره زیاتې هم کوي نو هغه له د هغې په بدل کې ښه ورکړي هغه سره د هغې په بدل کې زیاتې نه کوي چې هغه ته د خپلو بدو احساس پخپله کېږي هغه له به د بدو په بدل کې ښه ورکوي چې هغه پخپله ملامت کېږي او ورته احساس کېږي چې د سره خو ما بد کړي وو د زما سره ښه وکړل نو هر چېرته چې ښه د بعد بریالي اوسئ په لوی الله مسپارمه لیله پامه ډېره زیاته مننه علي تنها علي یوسف صاحب قدرمنو کتونکو دا زموږ د نن د پروګرام میلمه او چې تاسو دا انټرویو وکتله او واورېدله امید لرم چې دا سلسله به ستاسو خوښه شوې یو سلسله مو رانیولې وه په ګپ ګپ کې په ټوکو ټوکو کې او هغه خلکو خوښه کړل نو دا زموږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده او بار بار دغه فرمایشونه کېدل چې دا سلسله تاسو جاري وساتئ نو دا صرف او صرف ستاسو مینه ده او را روان پروګرام کې به دغه شانتې ستاسو سره بیا ملاقات کېږي او د یو نوي ټیلنټ سره نوي صلاحیت سره نوي ځوان سره به بیا راځو تاسو سره به خبرې اترې کوو او همدغه شانتې دا پټ لالونه دوی برابر سیره کوو او دوی به مخې ته راوړو ښاد آباد او بریالي اوسئ سکندر حیات له هم ورته اجازت د الله په امان